د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وایي داسې وم لکه دا ته، داسې بسې لکه دا زه. وایي چې یو سړی ډېر سپینږیری او کمزوره سو. څه مهال وروسته فلج وواهه او پر ځای پرېوت. خوراک، چښاک او هر څه یې په ځای کې وه. سپینږیري یو لمسی هم درلود چې ډېر ورباندې ګران و. پر لمسي هم خپل نیکه ډېر ګران و او ټوله ورځ به ورسره ناست و. په لومړي وختونو کې یې سپین سرې مېرمن خدمت کاوه، خو وروسته هغه هم مړه سوه او د سپینږیري خدمت د خپلې مږور له غاړې سو. مږور یې هم یو څو ورځې خدمت وکړ، خو وروسته یې زړه نه غوښتل چې خدمت یې وکړي. هغه و چې خپل میړه ته یې د خسر په باب شکایتونه پیل کړل. میړه یې له شرمه پلار ته څه نه سوی ویلی او بله چاره یې هم نه درلوده. کله چې ښځه پوه سوه چې میړه یې خبره نه مني، نو په خسر پورې یې ډول ډول تورونه پورې کړل. لنډه دا چې آخر یې میړه راضي کړ چې خپل سپینږیري پلار له کوره وباسي. زوی یې سپینږیري پلار په یوه زاړه کټ کې راواخیست او د یوه دشت پر خوا روان سو. د سړي پام نه و چې د سپینږیري لمسی هم پټ ورپسې سو. سړي سپینږیري لیرې یوه دشت ته راوړ او غوښتل یې چې په دشت کې یې یوازې پرېږدي. په دې وخت کې زوی د شا له خوا ورناره کړه: بابا جانه، نیکه بابا مه وژنه. هلک چې هر څونه وژړل او پلار ته یې زارۍ او جګۍ وکړې، خو هغه یې خبره ونه منله. سپینږیري یې په دشت کې پرېښود او دی ځنې روان سو. په دې وخت کې کوچني خپل پلار ته ویل چې بابا، کټ ولې کور ته نه درسره وړې؟ کټ کور ته درسره یوسه چې بیا زما په کارېږي. کله چې ته هم سپینږیري سوې، نو زه به دې په کټ کې همدلته راوړم. سړي چې دا خبره واورېده، نو پر خپل سپینږیري پلار یې زړه وسوځېد او بیرته ور وګرځېد. پلار یې په کټ کې راواخیست او د کور پر خوا روان سول. په لار کې سپینږیري وویل چې لمسی مې سمه خبره کوي، ما هم خپل سپینږیري پلار وژلی و، په همدې کټ کې مې راوړ او په همدې دشت کې مې غورځولی و. ما ته د خپل پلار کیسه راپېښه سوه او تا ته به هم زما کیسه درپېښه سي. بیا یې ورته وویل: خدای که ساتونه اخلي، داسې وم لکه دا ته، داسې بسې لکه دا زه. یادونه: دا متل د کندهار په سپینږیرو کې ډیر ویل کیږي. کله چې کوم سپینږیري ته خپل پخوانی برم، مستي، ځواني او هستي ور یاده سي او بیا خپلې اوسنۍ ناتوانۍ او بېوسۍ ته وګوري، او یا کوم ځوان د سپینږیرتوب او ناوسۍ پیغور ورکړي، نو سپینږیري دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1475 شمسي کال له ښاغلي عبدالغني څخه د جنوبي پښتونخوا مرکز کوټ ښار په خروټ آباد نومې سیمه کې اورېدلې ده. نوموړی د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ د ناګان د کلي اوسېدونکی دی. څه ښه یې ویلي دي: داسې وم لکه دا ته، داسې بسې لکه دا زه.